بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو تر دې دمه د میدان وردګو ملي راډیو څخه لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي وایي چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم له مخې د غزني پوهنتون لپاره د دې پوهنځی منظور شو. د نوموړي په وینا له دې سره به د غزني ولایت ترڅنګ د هیواد ټولو محصلینو ته د دې په برخه کې د لوړو زده کړو زمینه برابره او روغتیایي خدمتونه به ورسره لا پیاوړي شي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د امنیه قماندانۍ له تروریزم سره د مبارزې پولیسو 337 د الوتکې راکټ مرمۍ کشف او ترلاسه کړي دي. د یاد وزارت په وینا دغه مرمۍ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت د بګرام ولسوالۍ له یوې پخوانۍ جنګي کلا څخه ترلاسه شوي دي. د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا سه شنبه د وري 15 نیټه د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه ډالر لیلاموي. یاد بانک په شرایطو برابرو سوداګریزو بانکونو، صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخوندزاده د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د 214 میلیونه افغانیو په ارزښت د 109 پروژو چارې پرانیستې دي. یادو پروژو کې د کلیوالي سړکونو، پلونو، استنادي دیوالونو او د اوبو لګولو کانالونو جوړول شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښو ته د رسیدو او اور وژنې لوی ریاست تخنیکي منصوبینو 190 وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. د یاد وزارت په وینا د وسایطو کې د اور وژنې تیز رفتاره موټر او د مرکز او ولایتونو امبولانسونه شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له یوه ایراني خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیت او حاکمیت ټینګ شوی او له اسلامي امارت پرته بل هیڅوک د افغانستان خاوره کې واکمني نه لري.